چې الله باندې بیړی دی الله راونه کړي خدای دې په مخه وچلوي لکه موږ سره چې ښېګړه وکړي امين لکه خورې غریبانو سره چې ښېګړه کېدارې دی الله ده سره ښېګړه وکړي امين مورې خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي ژوند مې په سور. السلام علیکم جزا دو خدا څه ولې مورې ستړي ماشه مورې ستړي ماشه امين تو سره مورې ستړي د ژوند سترګې تېرېږي خو دغه داخلي سره تېروو مو د قرآن ووایي که نه دیوه موندو چې کله تیشه وي کله نه وي نور دغه الله یې ته پرته یم هغه کاڼ دې ولیدو که نه هغه کې پرته وه نه غواړم زوړ د خاټو کور دې وي خو مور دې وي زوړ د خاټو کور دې وي خو مور دې وي. اوس بل څه مشکل لري بل کومه ستونزه ته جوړه شوې ده ستونزه دا خو دغه ګزار والی یا نور او دغه ځای کې غورځېدل یا همداسې چې دی ملیې کړی و موتې وي نه مورې کړي دې موت کړي دې موتې وایي بس نه شو کېنستلی شکر دی روغه یې خالي دې ګزار تصدیق نه شوی دی انشاءالله به هم ښه شي مورې غورځېدلې ډېره راته غورځېدلې یم څه خدای مهربانه دی مورې الله دې شفا دې درکړي الله دې شفا دې درکړي انشاءالله موږ چې کوم کومکونه او مرستې کړي تر اوسه پورې خو وشول الله دې کامیاب کړه الله دې په مخه واچولوه امين خدای مو د په مخه واچولوه امين بیا هم مورې تاسې دې پوره خوراکي مواد راوړي دي چې انشاءالله 2 میاشتې دې پوره تاسې کفایت کړي 2 میاشتې تاسې بیا هم چاته انشاءالله لوستنه نسي بیا هم خدای مهربان دی بیا خدای مهربان دی خدای دې په زړه کې دې هیله چې د ارمان دې چې دی مورې تو اوسه خو دا ارمان مې دا چې زه روغه شی دا ارمان مې ده دا خلخونه هغه غونډه چې اوس یې ما جامه دنې کړله مو د قرآن وایي چې خو اوس بنکیونو چرامه نشته چې بنکیون روړم مو چې الله مهربان دی خدای دې بیا مهربان کړي خبر نه وي ضرور مورې خبر نه و قرآن کې سبیا مو جامې دنې کړي ښه مورې ښه مورې بس خپل کوشش مورې مونږ کوو چې د هر مسلمان سره تر خپل واس پورې کومک او مرسته وکړو خدای مو د باندې بیړۍ راولي امین امین رښتیا هم چې روغ سرات مورې بد شي دو که روغ سرات خو تو ته مونږ سره زر هم وروړو تو ته به خوند ډېر نه کړي که روغ سرات دې وي که سړی یوه ورځ خوري یوه ورځ نه خوري بیا هم روغ سرات فرمان کې وه انشاءالله هغه ډاکټر صاحب ګلزمان میاشت ورڅاک هغه هر څه د دې پر افریدي چې دم مربوط کېږي دم کومې مرضۍ چې دم مربوط کېږي انشاءالله کومک دی درسره کېږي او چې دم مربوط کېږي نه هغه د مسؤلیت نه دی الله دې مورې شفا درکړي خفا شوم په داسې ته ګزار تاثیر دې شوی دی امین مور ارتاج د مواد شو مر وړي دي هغه هم د وخت سم چې تر څو خوشاله شي پشور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی دا شول تاسې د 2 میاشتو مواد 2 توړې وړه شول یوه توړه بره شوله یوه توړه وریژه شوه یو بشقه غوړي شول سوډا شوه او دغسې نور خوراکي مواد شول مولګه شوه او ډبلي شول انشاءالله مورې تاسې 2 میاشتې ګزاره کېږي په دغه موادو نه که څه هم مورې هغه امکانات چې خلک لري هر کنډیشن لري او ښه وتکونه لري هغه نشته خو بیا هم الله پاک تاسې د پوره دغه د پوره انګړه کې یوه ونه پیدا کړې ده هغې سیر لاندې ناست او سړه هوا چلیږي او تر ټولو ډېر خوند او مزه په داسې یو ځای کې وي لکه څنګه چې موږ ناست یو سیرې ته ناست یو نری بود چلیږي دا هم تر ټولو بهترین ځای دی مورې ښه مورې مورې هغه انشاءالله مواد یې مو شول نوره څه غوښتنه لرئ دا مو اوسه دغه مو هغه غونډه چې تېر ته مو دې الله دې اباد کړه الله دې په مخه وچلوه دا مو قبول دی انشاءالله دغه د مواد هم وشولو خدای مهربان دی بیا به هم انشاءالله کومکونه او مرستې کوو قدرمن لیدونکو که تاسې زما دغه مرکې ته ځیر شئ دې باندې د ګزار تاثیر شوی الله پاک دې شفا ورکړي ژوند د تېرېدونکی دی ژوند په اوږدو کې ستونزې او مشکلات حتما راځي الله پاک دې موږ داسې ټول مسلمان له دغو ستونزو نه وساتي مور ته د الله پاک
شفا ورکړي. هغه ورور چې د کومکونه او مرستې کوي دې ته څه ویل غواړې؟ خدا دعو تکو چې الله باندې بیړی دی الله آمین. دعونه کوي خدای دې په مخه وچلوي آمین. لکه موږ سره چې ښېګاړه وکړه امین لکه خورې غریبانو سره چې ښېګاړه کوي دارې دی الله د سره ښېګاړه وکړي. امین مورې. تور دی وی خو مور دی وی ژوند می پسور اور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی نه غواړم محل او مړی نه غواړم. د مور دعاګانې هم ګورئ ډېر وخت کېږي چې مور ناروغه ده او د روغ صحت په ارمانه تاسو هم دعا ورته وکړئ چې الله پاک روغ صحت ورکړي. هغه ورور چې د کومکونه او مرستې کړي دي کور یې ودان الله دې اجر ورکړي. بیا هم تاسو ټولو نه ځانګړې مننه چې تل مو د بېوزلو خلک لاسنیوی کړی کور مو ودان. دنیا تېرېدونکې ده راځئ چې په دا دنیا کې په خپل لاس باندې ښه وکړو داسې بېچاره و غریبانو سره کومکونه او مرستې وکړو. د خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی ژوند می پسور اور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی بس چې صرف مور می په سکون کې وي بس چې صرف مور می په سکون کې وي ما باندې د سخت وي او زور